راوله دا رزیل بوزه دا ځه رزیله دارې وخېجوه دا ځه سم ځه هلته ودرېږه صحیح ودرول دا تاسو زما دا یو خواهش پوره کړئ دا لاس ملک خوشې کړئ زه یو څو خبرې په زړه غټ ارمان لرم ښه ځه صحیح ده لاسونه به مې درته خوشي کړو دا ارمان به ځه قاضي صاحب قاضي صاحب دا 40 کاله ما دلته تعلیم کړی پادار ته وخېجوه دا درته دې وخېژو تاسو ما بتشي نه اول دې دا اول دې دام کوو اول دې دام کوو ګناه خو راته وکړه غلی وړو توړه په خبرې ډېر مه کوه ودره زړه خو د کوم ارمان نه دی پاتې قاضي صاحب ارمانونه ارمانونه خو ما په زړه باندې روغې بوجۍ پراتې خو دا مطلب راله ښکاره کړه چې دا خلک خو ما وګوري که نه چې سبا وایي چې دا څوک مړ دی دا مېز نه کشکه خپل دا کشکه دا ارمانونه ښه کشه کوه قاضي صاحب ما زه قاضي نه یم قاضي سره قاضي هغه ده قاضي هغه ده خو مه خبراله پټ کړه چا نه ته لرې دا مې ارمان یې وویل مخ راله ښکاره کړه ارمان درته یاده که نه مخ راته ښکاره کړه ښه وخله ښکاره کړه ښه والا اوس دې دام کو په زړه د ارمان اوس شی دی وویوه ووایه ارمان په زړه خو ما ډېر ارمانونه دي خو دا یو څو ارمانونه درته وایم چې ولک څه ټوټي راله وایم او د ساسي پاک لمم چکر باندې بوزه داسې امیر شهید پاک کارغه او د ملنګ هم را باندې وکړه کابلي پلاو روسونه را ټول را باندې وکړه او بیا صرف یو پېره به نګران له بوزه کابل شوري ځکه چې په مړه خېټه مړ شي سره مړ دی دغه غوښتنه به پوره کړه خیر دی قاضي صاحب اوهو فرمایشونو ته وګوره په 40 روپو غلا کې راوسته هغه د کونډې نه دي پټې کړي دي او د فرمایشونو ته وګوره ټوډي راله واخله او زازي پارک له مې بوزه او دې له مې بوزه ته دې ته وهه ته دې ته وګوره قاضي صاحب پرېږده دا نه دام به کوه ګوره تاسو دواړه به راسره ګوره خوراک وکړئ نه مخ ولا پټ کړه نه مخ پټ کا ارمان دې پوره شو ارمان دې پوره شو قاضي صاحب دا مې کوي یو ګوره کوم ارمان یې پاتې دی اوس هم ژوندی دی لکه لکه چې دا ودرېږه ودرېږه خو